د افغانستان کرکټ بورډ عمومي رئیس او غړي عزیز الله فضلي د یوې خبري ناستې په ترڅ کې نوي غړي کرکټ بورډ ته ورمعرفي کړل. د کرکټ بورډ په نوو غړو کې سید جلال کریم، حاجي محبوب صدیقي، حاجي عبیدالله صدرخیل، عبدالرحمن الکوزی، حاجي نعمت الله، محمد یونس مومن او ښاغلی عزیز الله فضلي شامل دي. فضلي زیاته کړه، کرکټ بورډ 9 غړي لري او پاتې غړي به هم ډیر ژر معرفي شي. دغه غړي د حکومت د رئیس الوزرا له لوري ټاکل شوي دي. ښاغلي فضلي په خپلو خبرو کې ویل ډیر ژر به ملي لوبډله په راتلونکي 20 ورځ نړیوال جام کې د ګډون په موخه متحده عربي اماراتو ته ولاړه شي. نوموړي زیاته کړه افغان لوبډله راتلونکي نړیوال جام ته پوره چمتووالی لري او د راتلونکي چهارشنبې په ورځ به ملي لوبډله لومړی قطر او بیا متحده عربي اماراتو ته ولاړه شي. فضلي په خپلو خبرو کې ویل د نړیوال جام لپاره د ملي لوبډلې مالي ملاتړ یعنې سپانسر هم د یوه افغان سوداګر له لوري د 4.5 امریکایي ډالرو په ارزښت تقریبا په نهایي کېدو کې دی او ډیر ژر به قانوني او اصولي چارې بشپړې شي. همداراز فضلي وویل د ملي لوبډلې ځینې لوبغاړي اوس مهال په متحده عربي اماراتو کې دي او یو شمېر نور لوبغاړي د نیپال په سوداګریز لیګ کې بوخت دي چې هغوی به هم ډیر ژر په متحده عربي اماراتو کې له ملي لوبډلې سره یو ځای شي.